کې پکې ذمہواریو زمونږ میلاد او جلسه او عرس تقریب حلقه د ذکر راواله د شریعت په تله ته طلا طلب الصالح کی پختنه مان کوا زبر درته په آیت او حدیث وایا ما سبحان الله محفل کله کله دی منکرات دي ته وي دي کې د پیرانو صاحبانو ته سجدي کیږي سجدي نه کیږي الله چې خوليږي دا ظالمان هغه ته سجده وي کدا سجده شي دا به درته د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په دربار کې ثابت کړو صحابه راغلي د مبارک لاسونه داغه کشح او تش او اړخ مبارک داغه ملا مبارک داغه تندې مبارک داغه خپې مبارک داغه اوږه مبارک صحابو دا څه خپل کړي دي دا سجده وا دا منکرات نه دي دا ځان د ټولنی موضوع ده کله کله به درته وي نات سره د تاسو الله کوي انو دا د کوم ځینه ثابت دي ورته ته پیدام نه وي د نن نه کم 1500 کال وړاندې فتاوا حدیثیه کې ابن حجر هیتمی رحمه الله نه پوښتنه شوې ده چې ستاسو علما د دې باره کې څه وایي چې دلته شعرا دي د اویسی سلسله د یمن او غین اشعار وایي ناتونه وایي او دا غي سره خلک راغونډي په قافیه کې او په سجعه کې برابر ور سره د الله پاک د نامې ذکر کوي ابن حجر هیتمی رحمه الله تقریبا 1500 کال وړاندې هغه ورته وایي ها اولای عندي ماجورون عند الله دا خلک د ذاکرین او د ناتوانان به زما په نس د خدای په دربار کې بدی تډیر غټ اجر او ثواب ملوي کله به درته وایي دا ناتوانانو باندې دا پیسې چې گزاري دا منکرات کوم دي نه ثابت دي یہ قرآن و حدیث ویلی ندی خان ترمذی کی راضی کتاب المناقب کی په مناقب د عثمان ذو النورین رضی الله عنه کی راضی نبی صلی الله علیه وسلم صحابو ته د چاندی ترغیب ورکړي عثمان ذو النورین سے لزر دینار روڑا ونصر فی حجر النبی مبارک ناس دے عثمان ذو النورین سے ولار دے د سید الکائنات په غیږ کې لزر دینار شیندي سبحان الله مرقات شرح د مشکات د مولا علی قاری چې خاتمه المحدثین والفقهاء دی شپیتمه صفحه هغه کې لیکلي چې امام بخاری او زل سفر ته تللی او سفر نه چې واپسی راغی دا سیخی طرف او ګس طرف د لارې باندې ورته صفونه صفونه شاګردان مریدان مقتدیان ولاړو ونصروا علی راسه الدنانیر امام بخاری په سر باندې د سپینو زرو یا د سرو زرو روپۍ وشیندلې سبحان الله کدا بدعت و امام بخاری به منع کړی وی کنه چې دا څه کوي بیا دا خبره چیلین سره وایم زمونږ د اهل سنت والجماعت یا خاص کر د کې پی کې چې څومره محافل دي موږ د دې ذمہواریو پنجاب ځکه نه یادوم دا ډېر ویډیوګانې داسې ملاویږي چې نارینه او زنانه پکې خلط ملت دي یا زنانه ناتخوانیانې کوي او نن سکال ښه عامې شوي دي هغې پوه شو خپل کار یې پوه شو پردی غم مونږ کور ته نه وروړو د کې پی کې ذمہواریو زمونږ میلاد او جلسه او عرس تقریب حلقه د ذکر راواله د شریعت په تله ته طلا طلب الصالح کی پختنه مان کوا زبر درته په آیت او حدیث وایا ما سبحان